د نن ورځې تازه مهم او ډیر لنډ خبرونه له موږ څخه په لنډه کې واورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. غني فاریاب اوسیدونکي او مدني فعالان بالخصوص ترکمن قوم د ولسمشر غني له لوري د امیر تیمورشاه د تیمورلنګ یا ګوډ تیمور په بللو سره په غوسه کړي دي او له ولسمشر یې غوښتي چې د تیمورشاه په اړه د ترسره شوي ګستاخي له امله دي له ترکمن قوم څخه رسما بخښنه وغواړي. ننګرهار د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د کلچو او کیکو جوړولو شاوخوا 80 فابریکې فعالیت کوي او بیلابیل ډوله کلچې او کیک جوړوي. مسؤلین وایي په دې فابریکو کې شاوخوا 2.5 کسان په کار بوخت دي. جلال آباد ښار کې د یو کیک پلورنځي مشر حاجي دلاور خان وایي اوس مهال دوی بیلابیل ډوله کیک او کلچې پخوي. زور زیاتی افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په روان مریض کال کې له دوی سره د ښځو په وړاندې د زور زیاتی او 50 پیښې ثبت شوي دي. د یاد وزارت مرستیاله سپوږمۍ وردګ وایي چې دا ارقام د تیر کال یو څه زیاتوالی ښیي. وردګ دا ارقام نن یکشنبې په یو خبري ناسته کې د 1490 مریض کال په راپور کې له رسنیو سره شریکې کړې. زلمی خلیلزاد نن یکشنبې په کابل کې له اجرایه رئیس عبدالله سره کتلې دي. هغه یوه ورځ مخکې د ولسمشر غني سره د لیدلو پر مهال ویلي وه چې طالبانو سره به په وروستیو خبرو اترو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. ننګرهار افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې نن له غرمې راوروسته شاوخوا 2 بجې د پښتون ژغورنې غورځنګ د شهید شوي مخکښ غړي ارمان لوڼي د لومړنۍ تلین په مناسبت غونډه پیل شوې وه چې څو شېبې وړاندې په بریالیتوب سره پای ته ورسېدله. لغمان په کارتې مامورین سیمه کې د 8.5 میلیونه افغانۍ په لګښت شاوخوا 1 کیلومتر سړک او 20 کثافهدانۍ تر جوړېدو وروسته ګټنې ته وسپارل شوې. د مهترلام د ښاروالۍ مسؤلین وایي د جوړ شوي سړک اوږدوالی 600 متره او عرض 15.5 متره عرض دی. کرزی افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د کابل حکومت له پخواني مشر حامد کرزي سره د سولې په برخه کې پر وروستیو پرمختګونو خبرې کړې دي. په خوست کې نن سلګونه وزیرستاني کډوال او ترڅنګ خوستیو ځوانانو د شهید ارمان لوڼي لومړی تلین ولمانځه او د هغه د عدم تشدد مبارزه او لاسته راوړنې بېساري وبللې. د ملي امنیت عمومي ریاست خاص قطاعاتو ځواکونو د یو خاص عملیات په لړ کې د طالبانو یو 3 کسیزه شبکه د لغمان ولایت مربوطاتو څخه نیولې ده. د استرالیا سرحدي ځواک وایي تیره چهارشنبه د جنوري پر 29مه 6 چینایي وګړي استرالیایي خاورې ته تر ورسېدو مخکې متوقف او بیرته ګرځولي چې په یوه لرګینه کښتۍ کې سپارو او هڅه یې کوله دغه هیواد ته په ناقانونه توګه داخل شي. کندوز ولایت په علي آباد ولسوالۍ کې طالبانو پر پوسته برید کړی چې په ترڅ کې 6 پولیس وژل شوي دي. د کندوز چارواکي وایي دغه برید تېره شپه په کمربندي پوستو ترسره شوی چې 3 پولیس پکې وژل شوي دي، خو طالبانو کابل کې پر رالیږلي خبرپاڼه کې ویلي چې د برید په پایله کې پوسته طالبانو نیولې او 6 عسکر وژل شوي دي چې جسدونه په پوسته کې پاتې دي. امنیه قومندان راپورونه له مخې پر پخواني امنیه قومندان محمد داود امینی وسلوال برید شوی چې نوموړی پکې ټپي شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي وایي پر نوموړي دغه برید د کابل ښار اتمې حوزې اړوند شاشۍ سیمه کې شوی دی. روغتیا وزیر د افغانستان د روغتیا وزیر وایي د چین له ووهان ښار څخه افغانستان ته د افغان محصلینو د را انتقال لپاره جدي هراړخیز تدابیر نیول شوي دي. ګډ حکومت اجرایي رئیس عبدالله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له استازي زلمی خلیلزاد سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې د سولې پروسه باید یو شخص یا یوې ډلې په لاس کې نه وي. د امریکا د متحده ایالاتو د پوځ د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال مکنزي افغانستان ته د خپل نااعلان شوي سفر په مهال اندېښنه څرګنده کړې چې ایران ښایي د خپلو نیابتي ډلو په مرسته په افغانستان کې میشتو ائتلافي ځواکونو ته زیان ورسوي. پکتیکا راپورونه له مخې د پکتیکا ولایت په یحیی خیل ولسوالۍ کې وربکي قومندان چې یو کور ته وختې و او د ښځو لخوا د چړو په ګزارونو وژل شوی دی. دغه پیښه وړمه شپه د یادې ولسوالۍ مربوط په اټلانو کې رامنځته شوې ده. غني ولسمشر اشرف غني نن د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف سره د ټاپي پروژې په تړاو کتلې دي.
د ارګ خبرپاڼه په دې اړه وایي ولسمشر غني په دې لیدنه کې د ټاپي په اړه ویلي چې پروژه به د افغانستان او سیمې ترمنځ لوی اقتصادي دهلیز جوړ کړي. د دې په خبره د هغه پروژه ده چې سیمې ته به اقتصادي او انکشافي بدلونونه پرمختګونه فرصتونه برابر کړي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ.